د شریعت غږ راډیو درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. په دې هیله چې ټول به روغ جوړ اوسئ. همدا شیبه ستاسې د خپلې خوښې ستورو مزل خپرونه پیل شوه. د نن خپرونې کوربه مو بیا هم د تل په څېر زه عمران الدین نیکمل یم. درنو او قدرمنو اوریدونکو، نن درته د ستور مزل په خپرونه کې د سلطان نورالدین محمود زنګي د داستان یا ناول یو 50مه برخه دروروم. خو وړاندې له دې چې د 50مې برخې د نشر ور پرانیزم، لومړی ورځمه د تېرې برخې وروستۍ جملې دروروم چې تېره 50مه برخه په کومو جملو او کومو کلماتو پای ته رسېدلې وه. خو درنو او قدرمنو اوریدونکو، یوه هیله له تاسې هم لرم چې دا خپرونه را سره هم د نورو خپرونو په څېر تر پایه پورې واورئ. درنو او قدرمنو اوریدونکو، تاسې د سلطان نورالدین محمود زنګي د داستان یا ناول په تېره 50مه برخه کې اورېدلي وو چې عامر په صلاح الدین باندې ډیره تحقیق کوله. هغه صلاح الدین خپل ډیر نږدې دوست او پوه انسان ګاڼه، خو اوس ورته د صلاح الدین سره لیدل کتل هم ناشوني شوي وو. د کلا دروازې تړل شوې وې او د ښار خلک د شامي فوز د حملې د ویرې په لړزه کې وو. عامر ته د صلاح الدین له اړخه دا اشاره هم ورکړل شوې وه چې که هغه کله هم درتاج له ځانه سره د هغه ځای ته راولي، نو هغه به یې په ډېره ښه توګه هغه وخت استقبال وکړي چې دا ورته ډاګیزه شي چې رښتیا هم زرتاج د امیر میرمنه ده. په دې خاطر هغه د زرتاج د ترلاسه کولو هڅه هم نه کوله، ځکه په پټه توګه او یا هم په غلا د هغې د ترلاسه کولو وروسته هغه نه پوهېده چې هغه به زرتاج چیرې بیایي، ځکه اوس خو ټول هېواد د هغه دښمن ګرځېدلی و او په داسې حالاتو کې صلاح الدین هم استقبال ته حاضر نه و. د بل اړخه شامي سردار اسدالدین شیرکو د مصر په شرقي ولایت باندې ولکه مکمله کړې وه او ترڅنګ یې صلاح الدین هم بلیس ته رسېدلی و. د بلیس خلکو ته د قاهرې د اوسنیو حالاتو په اړه صحیح معلومات نه وو. هغوی هم دومره پوهېدل چې د شامي لښکرو په مرسته ملک شادر دوباره وزارت باندې واکمن شوی دی. د شامي سپرو په کتلو سره دا ګمان وکړ چې دا خو د دوست هېواد عسکرې دي. د بلیس سرکاري فوز لا د پخوانه په حمله کې له منځه تللی و، یوازې ساتونکي پاتې وو. که چیرې هغوی ته دا ډاګیزه شوي هم وي، نو هغوی به د صلاح الدین او د هغه د سپرو سره څه ډول مقابله کړې وه. صلاح الدین په ډېر اسانۍ سره په بلیس باندې ولکه کړې وه او د هغه ځای سپاره ساتونکي بې وسلې کړل. کله چې ملک شادر واورېدل شي د هغه څخه د نهلۍ وروسته شامي عسکرو په شرقي ولایت او هم په بلیس باندې ولکه کړې ده، نو د لاسو څخه یې توتیان والوتل. هغه خو شیرکو ته د نه ځواب ورکړ او قاهره یې د یو څو ورځو لپاره خوندي وساتله. خو هغه نه دا هېر شوي و چې اسدالدین شیرکو هم یو جهاندي د سپه سالار دی او د دغه جنګي کړنو او پلانونو د خنثی کولو پوره ځواک لري. په دې اساس شیرکو د مصري په شرقي ولایت او بلیس باندې د ولکې په کولو سره نه یوازې ملک شادر ته د هغه د احسان هېرولو ځواب ورکړ، بلکې دا یې هم ورته وښودله چې د مصر ځمکه به تر هغې پورې پرې نږدي تر څو چې د جنګ مصارف او د ژبني تړون مواد پوره نه کړل شي. ملک شادر په دې ویره کې هم ولیده چې هسې نه چې شیرکو د مصر د خلکو څخه نوی فوز استقدام او په قاهرې باندې ستره حمله وکړي. د دې ټولو خبرو په نظر کې نیولو سره سمې د دورغام په څیر د حربي استقبالول پیل کړل. مصر هر کال د یروشلم پاشا ته د خراج په نامه یو معقول رقم ورکاوه او د هغې په بدل کې د یوې پخوانۍ ژبنۍ معاهدې لاندې یروشلم د دې پابند و چې هم د مصر په انتظامي امورو کې مداخله نه کوي او ترڅنګ به که په مصر باندې کومه حمله وکړل شي، نو په پوره توان سره به د مصر نه دفاع کوي. د همدې تړون نه مخې ملک شادر د یروشلم پاچا ته خپل یو سفیر ورولېږه ترڅو د هغوی په مرسته شامي لښکرې د مصر نه وویستلی شي. درنو اوریدونکو، تاسې واورېدل چې تېره 50مه برخه په کومو جملو او کومو کلماتو پای ته رسېدلې وه. یو 50مې برخې ته له دې جملې څخه دوام ورکوو. حالات کومې لوري ته وړي او تاریخ کومه خبره تکراروي. د یروشلم د پادشاه دربار ته نن ملک شادر سفیر ورلېږلی و
او د مرستې غوښتنه ترې کړې وه چې د همدې ملک شادر د حملې له ویرې ترې دورغام هم د همداسې مرسته غوښتنه کړې وه. دا د هغه وخت خبره ده چې د حالاتو داروغه دورغام د مصر برقیه ډلې په مرسته ملک شادر حکومت له منځه یووړ او ملک شادر په تیښته ځان د دمشق د سلطان نورالدین زنګي دربار ته ورساوه او د شامي ځواکونو د مرستې غوښتنه یې ترې وکړه. کله چې دورغام ته ډاګیزه شوه چې ملک شادر د شامي ځواکونو په مرسته په مصر یرغل کوي، نو سم د لاسه یې خپل ورونه ناصرالدین همام او فخرالدین همام یروشلم ته ولېږل ترڅو په مصر باندې د شامي لښکرو د راتلونکي احتمالي حملې څخه د مخنیوي په خاطر یروشلم خپل فوزونه مصر ته راولېږي. د یروشلم پاشا هم دا نشو زغملی چې په مصر د شامي سلطان ولکه وکړي، ځکه په هغه حالات کې بیا یروشلم ته د مصر څخه د کلني خراج یو معقول رقم بندېده. دا رقم د ډیره وخت راهیسې مصریانو یروشلم ته ورکاوه. د بل اړخ هغوی دا ګواښ هم احساسولو چې که د دمشق تر سیوري لاندې د مصر راتلل به په یروشلم باندې د جنوب له اړخه هم د حملې کولو زمینه برابره کړي. په دې خاطر یروشلم دورغام د مرستې لپاره په بیړه یو ځواک تیار کړی و، خو د دمشق سلطان د هغوی څخه ډیر پوه او په جنگي مسایلو آګاه انسان نو. هغه د ملک شادر سره ژمنه کړې وه، خو د مصر او دمشق ترمنځ د یروشلم سلطنتو ډاګیزه ده چې که چیرې د ملک شادر سره فوز مصر ته لیږل کېده نو هغوی به د یروشلم د پولو په خوا کې حرکت کاوه او هر وخت به د جنگ تر ګواښ لاندې و. په دې خاطر معظم سلطان لیوړخه اسدالدین شیرکو ته فوز ورکړ او هغه یې مصر ته ولېږه او په خپله یو بل لښکر واخیست او په پوره چټکتیا سره د یروشلم شمالي پولو ته ورسېد. خو بلې درنو اورېدونکو، د دمشق د سلطان د حرکت سره سم د یروشلم جاسوسانو د هغه ځای پادشاه ته خبر ورکړی و چې سلطان په دې لور لکه د توپان په څېر روان دی. دا هغه وخت چې د صدراعظم دورغام پلاوی هملته په یروشلم کې ناست او د عسکري کومکونو غوښتنه یې کوله. کله چې هغوی ته خبر ورکړل شو چې سلطان معظم د یروشلم په لور روان دی نو بد حواسه شول. د یروشلم پاشا مصر ته د لیږد په خاطر خپل ځواکونه هم په ګوته کړي وو، خو د دې خبر په پیلو کې هغوی ټول د شمالي پولو د ساتلو لپاره د یوه ستر لښکر سره هغه لوري ته ولېږل او د مصر نه راغلی هیات یې بیرته ناکامه ستون شو. خو دا د سلطان معظم یو جنګي چالو، هغه د یروشلم توجه د شمالي پولو په لور راواړوله او خپل سپه سالار اسدالدین شیرکو د یو مختصر فوج سره د یروشلم د شرقي پولو ترڅنګ د ریګستاني سیمو څخه په تېرېدو د بلیس په لور ولېږه. د دمشق سلطان نورالدین زنګي په یروشلم باندې د حملې کولو هیڅ پلان نه درلود. هغه غوښتل چې د یروشلم پاشا د هغه په لور متوجه شي او شیرکو په خیر خیرت سره مصر ته ورداخل شي او هغه په دې خپل پلان کې بریالی شوی و، ځکه د یروشلم ځواکونه د اسدالدین شیرکو د لارې د بندېدو د توان څخه قاصر و. کله چې د یروشلم ځواکونه د سلطان نورالدین زنګي سره د مقابلې لپاره راورسېدل نو هغه خپل لښکرې یو منزل شاته ووهلې. د یروشلم د سر نه خو خطر لرې شوی و، خو د پولې نه یوازې یو منزل اخوا د سلطان نورالدین زنګي د لښکرو مېشت کېدل هغوی د راتلونکي نوي خطر سره مخامخ کړي وو. اوس نو سلطان نورالدین زنګي خپل دویم جنگي چال جوړ کړ. هغه په خیمه ځای کې خپل خیمې هماغسې نڅه پرېښودې او د شمالي سیمو په لور روان شو. د یروشلم جاسوسانو دا انګېرله چې په دې خیمو کې د سلطان زنګي لښکرې موجودې دي، خو هلته د دوو سپرو پرته نور څوک نه و. بلې درنو اورېدونکو، سلطان نورالدین زنګي دا منصوبات د خپل شهید پلار امیر عمادالدین زنګي څخه زده کړې وه. یا باید داسې وویل شي چې سلطان نورالدین زنګي په دې وخت کې د خپل پلار د یوې جنګي تجربې نه ګټه واخیسته. تاسو ته به یاد وي چې امیر عمادالدین زنګي د الیرها د فتح کولو لپاره پلان جوړ کړ.
هغه دغه پلان د خپل ملګرو څخه هم پټ کړ. هغه وخت چې عمادالدین د موصل څخه ووت نو مشهور یې کړ چې هغه د مسلمان امیرانو او سردارانو د ځپلو لپاره روان دی. هغه د همدې کار لپاره امید کله بند کړ. د الرها پادشاه دویم جویسلین د موصل د امیر نه دومره په ویره کې و چې د سخت ګرمۍ سره بیا هم الرها خالی پرې نه ښودله. خو کله چې ورته د امیر عمادالدین زنګي په اړه دا ډاګیز وشو چې هغه د خپل مسلمانو سردارانو سره اخکیل شوی او اوس د امید په محاذ باندې جنګیږي نو د هغه عاش او طبیعت زور واخیست او د خپل فوز ډلې له ځانه سره واخیستې او یو خسته ځای ته د عیش او عشرت په خاطر ولاړ. په دې توګه کله چې هغه د بهار نه خوند اخیست په همدې وخت کې عمادالدین زنګي د امید کلابندي ختمه کړه او منزلونه یې ووهل او الرها ته راورسېدل. د الرها پادشاه دویم جوسلین ته د حملې خبر هغه وخت ورسېد چې عمادالدین زنګي د الرها د خلکو سره سوله لیک لاسلیک کړی و او د الرها کلا ته ورننوتی و. بالکل په همدې توګه سلطان نورالدین زنګي هم د یورشلیم پادشاه په یو راتلونکي ویره کې ککړ کړ او خپل بیا د فلسطین په لور مخه کړه. هلته یې ګلبرټ او رابرټ ته ماتې ورکړه او د حرم ټول سیمه یې بیرته خپل ولکیل لاندې راوستله. بیا تر همدې وخته پورې اسدالدین شیرکو دورغم دواړو ورونو ته ماتې ورکړه او هغوی له ځانه سره بندیان نیولي وو او بیا د دورغم د وژلو وروسته ملک شادر د دارالسلطنت مالک ګرځېدلی و. خو بیا چې کله ملک شادر د شیرکو سره د احسان هیرولو څرګندونه وکړه او د ټولو شو ژمنو څخه په شا شو نو بیا اسدالدین شیرکو د مصر پر شرقي ولایت او صلاح الدین په بلیس باندې ولکه وکړه. نو د ملک شادر سترګې خلاصې شوې. هغه سم د لاسه د یورشلیم د پادشاه څخه د مرستې غوښتنه وکړه. د یورشلیم پادشاه هم د خپلو شمالي پولو څخه لږ څه ډاډمن شوی و ځکه چې په دې وخت کې سلطان نورالدین زنګي د ګلبرټ او رابرټ سره لاس وګریوان و. شاه د ملک شادر غوښتنه ومنله. هغه پوځ چې د دورغام سره د مرستې لپاره تیار کړی و هغه د ملک شادر د مرستې لپاره هغه لوري ته ورولېږه. بل درنو اوریدونکو که څه هم صلاح الدین په بلیس باندې ولکه وکړه خو اوس ورته د شمال لارې د یورشلیم د ځواکونو او هم د مصر د ځواکونو د حملې ګواښ متوجه و. په همدې توګه شیرکو چې د مصر په شرقي ولایت ولکه کړې وه د هرې لورې د مصریانو د یلغر ویره وه. په بلیس باندې د ولکې کولو په دویمه اونۍ کې صلاح الدین ته د خپلو جاسوسانو لخوا خبر ورکړل شو چې ملک شادر د یورشلیم نه د فوزي مرستې غوښتنه کړې ده او عیسوي لښکر د مصر په لور روانېدو ته تیار دي. دا خبر د یو لوی ګواښ څرګندونه وکړه. صلاح الدین سم د لاسه خپل سپهسالار د عیسوي لښکرو د راتلو نه خبر کړ. اسدالدین شیرکو هم خپل جنگي پلان کې بدلون راوست او څومره لښکر چې درلود هغه ټول راټول کړ او بلیس ته یې ورولېږه. جاسوس صلاح الدین ته صحیح خبر ورکړی و. د یروشلیم لښکرې په دومره چټکتیا سره د بلیس په لور روانوي. د بل اړخه ملک شادر هم د قاهرې د قلا څخه راوتلی و او د بلیس په لور را روان و. عیسویانو مصریانو ته معلومه شوه چې د دمشق د سلطان سپهسالار اسدالدین شیرکو د خپل پوځونو سره بلیس ته را روان دی. صلاح الدین هملته د پخوانه موجود و. په دې اساس همدا بهترین فرصت دی چې شامي لښکرې هملته په بلیس کې کلابندي کړي او له منځه یوسي. خو اسدالدین شیرکو ته ماته ورکول د اسان کار نه و په داسې حال کې چې د صلاح الدین په څېر یو ځوان هم ورسره و چې د تورې سره یو ځای دماغ هم د تورې په څېر کار کاوه. اسدالدین شیرکو بلیس ته راورسېد او د شام لښکرې ټولې په یو ځای کې سره راټولې شوې. په همدې وخت کې د شمال نه د شاه مالک ځواکونه او د جنوب نه د ملک شادر تر قومندې لاندې مصري ځواکونه په چټکتیا سره را روان وو. حالات ډېر خړپړ وو. نوري امره ډېر ورخطا و. سلطان اسدالدین شیرکو هم په دې فکر کې ډوب و چې یوازې صلاح الدین داسې و چې مخې نوراني ځلېده. د غم او اندېښنې نښه یې هېڅ په مخ کې نه ځلېده بلکې ډېر با تدبیره کارېده. د شورا غونډه روانه وه او هر امیر د خپل عقل په مطابق د عیسویانو مصریانو د متحد لښکرو سره د جنگ او سولې په اړه خپله رایه ورکوله. په دې کې هېڅ شک نشته چې حالات دومره خراب و چې د جنگ تصور پکې هم شونی نه و او نه د سولې په اړه کوم څه مخته راتلل.
جنگ یوازې جنگ، د دې نه پرته بله کومه لاره نشته. اسدالدین شیرکو د زمري په څیر وغوړېد. د جنگ نه پرته د سولې تصور غلط دی. موږ د بزدلۍ او بېغیرتۍ څرګندونه نشو کولی. د اسدالدین شیرکو مخ د قهر نه سور شوی و، خو نوري امرا خاموشه ناست و. د اسدالدین شیرکو نه مخ ته 4 امیرانو خپله رایه ورکړې وه. ټولو رایه دا وه چې دواړه متحد لښکرو سره د جنګېدو په ځای موږ باید د ریګستاني سیمو څخه بیرته د دمشق په لور ولاړ شو. خو اسدالدین شیرکو د هغوی دا رایه رد کړه. صلاح الدین لا تر اوسه په دې بحث کې برخه نه واخیستې. ټول نوري امرا د صلاح الدین څخه په عمر کې مشران وو. شاید چې صلاح الدین به انتظار کوي چې کله ټول امرا خپله رایه ورکړي نو هغه به هم خپله خبره وکړي. خو په هر یو باندې چوپتیا راخپره شوې وه. د دې نه څرګندېده چې د شیرکو هغه احساساتي خبرو پرې هیڅ اغیز ونه کړ. هو بلې درنو اورېدونکو، صلاح الدین د امراو د ډلې څخه لږ څه ګوښه ناست و. هغه وکتل چې د اسدالدین شیرکو د اعلان د تایید لپاره هیڅ یوه ماده نه دی، نو د خپله ځای راپورته شو. هغه د دوی سره نږدې کېناست. هیڅ چا یې په لور توجه ونه کړه. صلاح الدین د یو امیر په مخ سترګې ونه خړولې. د هغه د زړه د حال معلومولو هڅه یې وکړه. په همدې وخت کې د اسدالدین شیرکو اواز یو ځل بیا پورته شو. زه نه پوهېږم چې نوري امرا کومې لوري ته دي. آیا د هغوی چوپتیا نیمه رضا وګڼل شي او یا هغوی په خپله د خپلې رای په مطابق د جنگ نه تېښته کوي؟ هغوی چې تر اوسه یې د خپل نظر څرګندونه نه ده کړې، زه غواړم چې د هغوی نظر هم له ځانه سره واخلم. داسې برېښېده چې امیران مار خوړلی وي. هیڅ یو د خبرو کولو کوښښ ونه کړ. د اسدالدین شیرکو احساسات په سختې غصې باندې بدل شول. د هغه د ستوني رګونه راووتل. کیدای شي چې هغه به د خبرو لپاره اوږده ساه اخیسته. په همدې وخت کې صلاح الدین د خپله ځایه پورته شو. درونده سپه او درنو نوري امراو، ستاسې چوپتیا ستاسې پر رضایتمندۍ باندې دلالت کوي. زه هم د سپه سالار د اعلان سره موافق یم. په جنگ کې د ځواکونو شمیره نه ګڼل کیږي، بلکې اصل توان او په جوش او جذبه کې دی. موږ جنګیږو او تر هغه وخته پورې جنګیږو چې د ریګستاني سیمه مو د دښمن په وینو نه یې لمبولي. شاباس صلاح الدینه، موږ د جنگ پریکړه وکړه او سولې خبره مو رد کړه. د دې خبرې د کولو سره سم اسدالدین شیرکو غونډه پای ته ورسوله او صلاح الدین یې لاس ونیوه او خپلې خیمې ته یې روان کړو. صلاح الدین ورته وویل: محترم سپه سالاره، زه داسې احساسوم چې نوري امرا ستا د هر اعلان او حکم د رد کولو په فکر کې دي. دا به تر څو پورې همداسې روان وي. په لښکر کې د داسې خلکو شتون د ګټې په ځای تاوان رسوي. اسدالدین شیرکو صلاح الدین ته د یوې تجربې خبره وکړه. زویه، په داسې خبرو به نه خفه کیږي. په اصل کې د شامي حکومت دستور همداسې وي چې د هر وفادار سره د هغه بې وفا یا د وفادار مخالف کس ملګری کوي، تر څو چې پادشاه ته د مخالف او موافق ټولو په اړه خبرونه ورسیږي. د همدې خبرو په بنسټ پادشاه د هغوی په رتبو کې کمښت یا زیادښت راولي. هغه وخت چې د نوري امرا دغه ډله یې له ما سره مصر ته لېږله، نو په همغه وخت کې ما ته ډاګیزه شوه چې په دې ډله کې یو شمېر زما موافق دي او یو شمېر زما سره مخالف دي. د دوی هر یو غواړي چې د مصر والی وټاکل شي او د مصر په څیر د وزارتي هیواد د کمزوري دفاعي سیستم په موجودیت کې د هیڅ امیر د دې ځای د ولایت غوښتنه تر فشار لاندې نشو نیولی. یوه خبره یاده ساته چې ستا ملګري چې هر څومره نیکه مشوره درکړي، تر هغه وخته پورې مه قبلوه چې تر څو دې پرې ښه فکر نه وي کړی. ما ته له ځان سره دلته مصر ته په دې خاطر راوستلی چې ته په جهانګیري او جهان دیدي دواړو کې تجربه ترلاسه کړي. صلاح الدین ورته وویل:
ستا ډیره مننه کوم درود سپه سالاره. ما په دې لنډه موده کې او غیر معمولی جنګونو کې ډېرې تجربې ترلاسه کړي دي او ډېرې خبرې مې زده کړي دي. که چیرې زه له تا سره مصر ته نه وم راغلی نو د ډېر مهمو تجربو څخه به غافله پاتې شوی وم. اوس زه هم یوه خبره تا ته کول غواړم، خو ته به زما خبره د کوچنیانو نه کړې بلکې لږ څه غور پرې کوې. اسدالدین شیرکو اعتراف وکړ، وی ویل صلاح الدینه نه ته هلک او نه د خبرې د هلکانو دي، ووایه ته څه ویل غواړې؟ په بلې درنو اورېدونکو، اسدالدین شیرکو او صلاح الدین نږدې 2 ساعته په کومې موضوع باندې خبرې وکړې، خو د دې خبرو په اړه نه اسدالدین شیرکو څه وویل او نه هم صلاح الدین څه ډاګیزه کړل. نور امنه سخت په اندېښنو کې وو چې وراره او کاکا ترمنځ څه خبرې وشوې او څه پلان تیار کړل شو. څو کسو امیرانو هڅه وکړه چې د شیرکو خیمې ته ورنږدې شي او څه واوري، خو شیرکو خوله پټه کړه. خو د صلاح الدین سره د لیدلو په اړه هیچ چاته هم څه ونه ویل شول. په دې شپه نوري امره وکتل چې 1500 کس عسکر د هغه میدان په شاوخوا کې خندقونه کني چیرې چې د شیرکو او صلاح الدین لښکرو خیمې لګولې وي. د خندق نه بیرون 200 نورو عسکرو په همدې ځای کې نوي سنګرونه او مورچې جوړولې. د خندقونو کندل په دې شپه سبا ورځ او بله شپه په پرله پسې توګه روانو، خو څرګنده شوه چې دا کار دومره آسان نه و څومره چې اسدالدین شیرکو او صلاح الدین شیرکو چې په اړه یې فکر کړی و. په دې خاطر یې 500 نورې لښکرې دې کار لپاره وګمارلې. اوس خو د نوري امراو سترګې پرانیستل شوې وي. هغوی د سپه سالار دغه قدم ډېر وستایه. هغوی خو په مبهمو الفاظو اسدالدین شیرکو ته د میدان څخه د تیښتې مشوره ورکوله، خو د دې حکمت او جنگي تګلارې په کتلو سره د سپه سالار د فراست او پوهې تایید وکړ. د شریعت غږ راډیو درنو او قدرمنو اورېدونکو، دا وه د سلطان نورالدین محمود زنګي د داستان یا ناول یو 50مه برخه. دا چې په راتلونکې برخه کې به له کومو پیښو او موضوعاتو سره مخ شو، دا به په راتلونکې 52مه برخه کې واورو. په همدې ځای درنه زه عمران الدین نیکمل اجازه غواړم. تاسې چې هر چېرته هستئ خوشحاله او سوکاله ژوند ولرئ. الله مو مل، ښه وختونه ولرئ.